بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د نظام لویه ستونزه فاروق اعظم یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو، پرون پنجشنبه 19 لیندۍ 1401 هجري شمسي څو مجاهدین کرام مې لیدو ته کور ته راغلم او د هیواد پر حالاتو د بحث په ضمن کې وویل چې موږ په خپل تیر امارت کې د حکومت په چلولو کې جدي مشکلات درلودل. د دنیا سره زموږ سر خلاص نسو. په دننه ملک کې زموږ د ځینو ملګرو سختګیریو او خصوصا امر بالمعروف چې ناپوهان پکې توظیف سوي وه خلک ډېر په تنګ کړي وه. که امریکا حمله نه وای کړې خپله نظام ړنګېدو ته روان و. اوس پس له 20 کالو سختو تکالیفو، قربانیو او تجربو داسې معلومیږي چې د امارت سره بیا د وطن لپاره کوم مشخصه سیاسي او اقتصادي اجنډا او برنامه نسته، بلکې پخوانۍ تنګ نظري او سختګیري بیا تکراریږي. یو وویل چې دا مسلمانان ولې حکومت نسي کولی؟ په مصر کې هم د مرسي اسلامي حکومت کامیاب نسو. آیا مسلمانان د حکومت کولو نه دي؟ بل ملګري بیا وویل چې نه، ایران کې بیا دا دی څنګه ملایان 40 کاله حکومت چلوي. دوی په ټولو زما څه پوښتنه وکړه چې ایران ولې وکولی سو او موږ یې نسو کولی. همدغسې یو سوال په 10 لیندۍ 1401 هجري شمسي کې په دا 10 کال په قوس په میاشت کې په یو مسلکي وزارت کې یو معین صاحب د خبرو او امارت د مشکلاتو او په راس کې د ځینو نه سرناخلاصو او سختګیرو کسانو د موقف څخه د شکایت په ضمن کې راڅه وکړي چې ایران کې ملایان څنګه وتوانېدل خپل شیعه حکومت نیمه پیړۍ وچلوي او موږ په داسې مشکلاتو اخته یو. دغو دواړو واقعو وهڅولم چې دغه مهمې پوښتنې ته لنډ جواب ووایم. یوه خبره باید دوستانو ته واضح کړم چې دا ټول کسان چې ما یاد کړل زما څخه یې سوالونه وکړه د امارت ډېر مخلص غړي وه. هر یوه د امارت لپاره قربانۍ ورکړې وې او حریص وه چې کوم ذهبي و طلایي فرصت موږ ټولو ته اوس په لاس راغلی دی ضایع نسي، بلکې څنګه د دین او وطن په ګټه استفاده ځینې وکړو. د دوی ټولو سره دا تلوسه وه چې امارت مضبوط سي، وطن په امن سي، هوسا او مخته ولاړ سي. په دغه خاطر یې دا پوښتنه م کول چې لار پیدا سي او زه د امارت مخلص ګڼلم. ما ورته وویله چې زه غواړم ستاسو دغه سوال ته له څو اړخه وګورم. اول، د ایران د رژیم د دوام نړیوال اړخ دا دی چې دنیا غواړي ایران یو مستقر او قوي هیواد وي. د نړۍ ټول غټ طاقتونه د سني مسلمانانو په منځ کې د یو قوي شیعه ایران وجود په خپله ګټه ګڼي. دوی شاوخوا سني هیوادونه ټول په ایران بیروي او له دغه لارې له عربو امتیازات اخلي. پر ایران ځینې نړیوال سطحي فشارونه هم د دغه اجنډا یوه برخه ده چې نه پرېږدي ایران دومره قوي سي چې د خلیج د هیوادونو بقا چې د غربي دنیا د تیلو شارک دی تهدید کړي. دوهم اړخ د موضوع دا دی چې د نظام مصلحت او د اولیتونو تشخیص په اسلامي فقه کې یو لوی باب دی چې متاسفانه سنیان دغه شرعي امر ته ډېره توجه نه کوي. پښتانه خو بیخي ورسره ناشنا دي او حتی ځینې منافقت بولي. د پښتنو برعکس شیعګان سخت د مصلحت خیال ساتي او په هر څه کې خپل مصلحت ته ګوري. تصور وکړئ کله چې شورویانو پر افغانستان حمله کول، روسانو د ایران امام خمیني ته اطلاع ورکړه. د ایران د پخواني جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر له قوله خمیني شنه اشاره شوروي ته ورکړه چې که حمله وکړي مشکل نسته. د ایران اسلامي رژیم او مشرانو یې چې ځانونه یې د اسلامي نړۍ قافله سالار بلل، د کمونیستانو په 14 کلنه موده کې هم د کابل حکومت کمونیست حکومت سره غاړه وړل او هم د مجاهدینو سره. د عراق سره د جنگ په 8 کلنه موده کې ایران له اسرائیلو ډېره مرسته ترلاسه کول
آیات الله منتظري چې د خمیني مرستیال او جانشین و اعتراض وکړي چې له یوې خوا موږ هره ورځ پر اسرائیلو بد وایو چې فلسطین او بیت المقدس اشغال کړی دي او له بلې خوا نظامي مرسته ورڅخه اخلو. خمیني ورته وویل دا د نظام مصلحت دی. منتظري یې له ټولو دندو برطرفه کړي او پر کور یې نظربند کښېناوه. همداراز کله چې امریکا پر افغانستان حمله کول اسلامي ایران ډېره همکاري ورسره وکړه او 20 کاله په افغانستان کې د امریکا سره په تفاهم کار کاوه. د ایران اوسني مرشد اعلی آیت الله علي خامنه‌ای بار بار ویلي دي چې که د دوی همکاري نه وای امریکا په اسانه افغانستان نه سو اشغالولی. تیر 20 کاله په افغانستان کې یو لاس د امریکا سره و او بل د طالبانو سره. اوس هم د امارات سره سرښوروي او هم د مخالفینو سره. موږ افغانان برعکس یو چې د دین او وطن مصلحتونه او د نظام د بقا اولیتونه چندانې نه تشخیصو او اهمیت نه ورکو. تیره نیمه پیړۍ زموږ حکومتونه هم دغه مصلحت نه مراعاتولو له منځه یووړه. ایران په خپل دولتي نظام کې د تشخیص مصلحت په نوم یو مقتدر اداره لري چې مشرتابه ته د دولت اولیتونه په ګوته کوي. موږ دا نه لرو. همدا اوس د افغانستان اسلامي امارت د نجونو د تعلیم د مشروع حق په موضوع کې د څو غلاتو او سختګیرو ملایانو په خاطر د خپل ولس او امارت د علیا مصالحو په خلاف د ټولې دنیا سره په مقابله کې ولاړ دی. دریم اړخ د موضوع دا دی چې په عام ډول تر خلفای راشدینو وروسته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په اسلام کې د سیاسي نظام اړخ ته ډېر کار نه دی سوی. موږ ټول مسلمانان د اسلامي حکومت کافي علم او تجربه نه لرو. د معاویه رضی الله عنه له وخته چې خپل زوی یزید ته په خپل ژوند کې بیعت واخیست او په دې ډول د خلافت تر نامه لاندې ملوکیت او خانداني حکومت قایم کړي، بیا خلکو د حاکمانو سره د نه ټکر په خاطر د امت پر سیاسي نظام ډېر کار ونه کړي. د امویانو او عباسیانو په وخت کې او تر هغه وروسته په عقایدو، عباداتو او معاملاتو کې په زرو کتابونه ولیکل سوه او ډېر غنیمت کار وسو. خو حکومتولۍ او د اسلام سیاسي نظام ته د مستبدو حکومتونو له بیرې توجه ونه سوه. تر خلفای راشدینو 400 کاله وروسته یو عالم علي بن محمد الماوردي د احکام سلطانیه په نوم یو کوچنی کتاب د حکومتولۍ په باره کې ولیکئ او بس. تر هغه وروسته ډېر کم تیت و پرک څه ولیکل سوه، خو دغې مهمې حیاتي موضوع ته جدي توجه ونه سوه. نو ځکه موږ په دیني مدارسو کې د دین په ډېرو رشتو کې کتابونه وایو، خو د اسلام د سیاسي نظام په باره کې ډېر لږ معلومات لرو، ډېر څه لږ وایو. په دغه برخه کې د ټولو مسلمانانو علمي پانګه کافي نه ده متاسفانه. نو ځکه حتی په مصر کې چې په دغه برخه کې نسبت نور اسلامي هیوادو ته څه کار کړی و، هم اسلامي نظام کامیاب نسو. دوهم مشکل په مصر کې دا و چې اخوانیانو د عامه جذب لپاره په کلونو ارماني شعارونه ورکړي وو چې ولس یې راجذباوه. کله چې دوی حکومت په لاس ورغی، دوی ته د همغو شعارونو عملي کول ورته اسانه نه وه، ځکه هر ځای د شعار عملي کول اسانه نه دي. دوی د شعار او عمل ترمنځ توازن ونه سو ساتلی. سختګیري یې شروع کړه. د امر بالمعروف اداره په ولس کې د بدنامۍ سبب سو. بل دا چې غرب اسلامي نظام نه غوښت او شاوخوا هیوادونه هم بیرېده چې د دوی په وطنو کې به هم مذهبي کړي روحي قوت واخلي. هلته اخوانیانو ونه کړای سوای چې په دننه کې د نظام امنیتي او قضایي ارګانونو په خپل لاس کې ونیسي او نور مسلکي کارونه ولس کې اهل کار ته وسپاري، او هم یې ونه کړای سوای چې د ګاونډیانو او نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي چې دا د نظام مصلحت و او د وخت یو هم ضرورت. د موضوع څلورم اړخ دا دی چې په خاص ډول زموږ په سیمه کې د افغاني سني او د ایراني شیعه ملایانو د تعلیم او تربیه روند او تاریخي پس منظر ډېر فرق لري چې قابل د غور دی. زموږ د ملایانو د تعلیم مخامش د هندوستان خواته دی او د ایران د ملایانو اتجاه و عراق سوریه ته ده. زموږ خلک د دیني تعلیم دپاره د هند دیوبند د پاکستان تر جلا کېدو وروسته اخاني او نورو مدرسو ته ځي،
خو برعکس څرنګه چې د شیعګانو د تقلید مراجع په عراق سوریه کې دي، نو شیعګان د دیني تعلیم دپاره همدغو عربي هېوادو ته سفر کوي. د هندوستان د مسلمانانو ژبه اردو ده او زموږ ملایان اردو د خارجي ژبې په حیث زده کوي، او په دین کې اضافي معلومات هم له اردو زموږ ملایان اخلي، یا په حقیقت کې د دوهم لاس څخه اخلي. خو د عراق او سوریه خلکو ژبه عربي ده او ایرانی مولا هلته عربي ژبه زده کوي چې د اسلام له متونو مستقیمه او په اسانه استفاده کولی سي. اضافي عربي کتابونه اسانه لوستی سي او د اسلامي نړۍ سره زموږ د ملایانو په نسبت دوی اسانه افهام و تفهیم کولی سي. بل دا چې د عربو اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ماحول د هندوستان سره ډېر توپیر لري. عرب د هندوستان د خلکو په نسبت آرام ژوند لري، مستري دي. د غیر مسلمانانو سره په داخل کې لکه د هند مسلمانانو په مقابله کې نه دي. د عربانو فکري ماحول نسبت د هند ماحول ته ډېر آزاد دی، آرام دی، مفتوح دی، چې پر ایراني طالب العلم اثر دی. د هندوستان خلک 1.5 سل کاله د انګریز تر استعمار لاندې وه، خو عربان د عثماني ترک تر حمایت لاندې داخلي استقلال درلود او د هندوستان په شان د مستعمرې او غلام چلند نه ورسره کېدی. دغو شرایطو ایراني ملایان نسبتا آزاد فکره تربیه کړي دي او زموږ ملایان نسبتا محافظه کاره او سختګیر تربیه سوي دي. څرنګه چې عرب د غرب سره ګاونډیان دي او تماس سره لري، نو ایرانی ملا د غرب د تماس سره اشنا دي، دغو په ژبه پوهېږي. خو زموږ ملا د هند په ماحول کې د غرب او حتی د هغوی د علمي فرهنګ سره په تنفر کې تربیه سوی دی، د ځکه چې انګریز په هندوستان کې استعمارګر و. د یو ایرانی ملا چې عربي یې په ویلو او لیکلو ښه زده ده، کوښښ کوي چې یوه غربي ژبه لکه فرانسوي او انګلیسي هم زده کړي. خو زموږ ملا د انګلیسي ژبې زده کړه د آخرت خسران ګڼي. مثلا د ایران پخوانی ولسمشر چې دا اوس یو دوره تېره سوه، حسن روحاني، په عراق او انګلستان کې سبق ویلی و. خپله د شیعه مذهب ملا و او دنیوي علومو سره هم اشنا و. ښه عربي او ښه انګریزي یې زده وه او غرب کې اوسېدلی و، پوهېدی چې د غرب سره څنګه تعامل وکړي. خمیني همداسې په عراق او فرانسه کې اوسېدلی و. ایران کې ډېر آیت اللهګان همداسې دي. د غرب سره اشنا او خارجي ژبه یې زده ده، خو زموږ ملا دغه شرایطو کې نه دی اوسېدلی. خمیني چې قدرت ونیوی، مهدي بازرګان چې ملا نه و، یو انجینیر و، خپل صدر اعظم مقرر کړي. اساسي قانون یې د ولس په مشوره جوړ کړي چې ملت او دنیا پوه سي چې ایران څه ډول نظام لري، په خپلو منځو کې څنګه چلیږي او د دنیا سره څنګه معامله کوي. اولین جمهور رئیس یې د فرانسې فارغ التحصیل یو مسلمان اقتصاد پوه ډاکټر ابوالحسن بني صدر غوره کړي. خو زموږ حکومت هر وارې انحصاري شکل لري، ملاشایي حاکمه سي. موږ ملي مصالح پیژنو نه او اولویتونه نه سو تشخیصولی. 20 کاله د امریکا او ناټو سره جنګېدلي یو، 20 کاله د امریکا او ناټو سره جنګېدلي یو، خو اوس بې له دې چې د اسلام او ملت د علیا مصلحت په خاطر د حکومت په شکل کې حتی یو ظاهري کوچنی تغییر راولو، له همغه دښمنانو بې له دې چې یو ساده د اوړو پزه ورته جوړه کړو، غواړو موږ په رسمیت وپېژني او مرسته راسره وکړي چې په پښو ودرېږو. موږ د نړیوالو سره تعامل ته دومره اهمیت هم نه ورکوو چې یوه معقوله فعاله سیاسي پالیسي ورته جوړه کړو، بلکې په سترګو یې ګوتې هم ورچخو چې لاس یې خلاص. موږ پوهېږو چې نړیوال د ښځو د تعلیم او کار د موضوع سره ډېر حساس دي، په دې ښه پوهېږو، خو قصدا د دې دپاره چې د هغوی حساسیت راوپارو، خپلو لوڼو ته د تعلیم فرض حق په هغه شکل هم نه ورکوو کوم چې موږ یې غواړو. تېر 20 کاله ملت سخته قرباني ورکړه، خو اوس دومره څوک نه ورته وایي چې چیرې روان یو، چیرې مو بیا یو. د هېواد قانوني مسیر کم دی ځکه اساسي قانون نشته. حاکمان دومره مغرور دي چې خلکو ته د همغه چا ملاقات اوس نه رسېږي چې پرون یې کور کې د خپلې ښځې تر پلو لاندې پناه ورکړې وه. د مجلس ملګرو ټولو راته وویل چې صاحبه اوس نو چاره څه ده؟ موږ ټول په دې کښتۍ کې ناست یو، څه باید وکړو؟ ما ورته وویل چې د امارت مشران باید او موږ ټول اوسنی طلایي فرصت غنیمت وکړو.
د اسلام په تاریخ کې دغسې ذهبي فرصت مسلمانانو ته کم میسر سوی دی لکه اوس چې موږ ته رامیسر دی. موږ باید شکر وباسو او شکر یې دا ایجابوي چې موږ ټول شپه او ورځ د دغه نظام استحکام ته کار وکړو. د امارت هغه مشران چې په مسایلو یې صد رسیږي په امارت کې غلات او سختیر کسان د موجود نعمت له زواله جدا وویروي. د خپل مسلمان او مجاهد ملت مشوره ته غوږ ونیسو، له نورو یې زده کړو، د نظام مصلحتونه او اولیتونه په نظر کې ونیسو او د الله د دین او د دغه ستړي مجاهد ملت د قربانیو په خاطر په خپل کلیوال منحط ذهنیت کې چې اوس پر امارت تر ډېره حده حاکم دی مثبت تغییر راولو. الله به په موږ باندې رحم وکړي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.